السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن د کم عمره لوبغاړو په اړه معلومات درکوم چې په 2022 کال شلوريز د نړیوال جام کې لوبیږي. دا لوبغاړي د کم هیواد دي. په دې لوبغاړو کې 2 افغان لوبغاړي هم شامل دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. په 60 کال شلوريز د نړیوال جام کې کم عمره لوبغاړي ټاکل شوی دی چې شلوريز د نړیوال جام پیل به د اکتوبر له 14 نیټې کیږي، خو د 12 غوره لوبډلو ترمنځ لوبې به په 22 نیټه پیلیږي چې د تیر په څیر دا جام به هم ډیر په زړه پورې وي، ځکه چې ځینې ځوانان لوبغاړي هم پکښې لوبیږي. زه دلته د هغه لوبغاړو په اړه باندې معلومات درکوم چې ډیر ځوانان دي. اول ایان خان. 14 کلن ایان خان د متحده عربي اماراتو لخوا لوبیږي چې دا به د 2022 کال شلوريز د نړیوال جام تر ټولو کم عمره لوبغاړی وي. نوموړي تر اوسه د اماراتو لپاره 2 لوبې ترسره کړې دي چې 140.5 په سټرایک ریټ سره 25 منډې لري. دویم نسیم شاه. 19 کلن نسیم شاه په دې وروستیو کې په اسیا جام کې خپله لومړنۍ نړیواله شلوریزه لوبه وکړه. هغه ټول ټال 14 ټیسټ لوبې کړې دي، 3 ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي او 6 نړیوالې شلوریزې لوبې یې کړې دي. دریم سلیم ساپی. 20 کلن سلیم ساپی د افغانستان لخوا نړیوال جام ته په اعلان سوي لوبډله کې شامل دی. هغه 12 فرست کلاس لوبې ترسره کړې دي، 41 وکټ یې اخیستې دي، 15 لیسټ ای سیالۍ یې ترسره کړې دي، 25 وکټ یې اخیستې دي او په شلوریزه کرکټ کې 12 وکټ یې اخیستې دي. څلورم فضل حق فاروقي. 22 کلن فضل حق فاروقي 60 کال د افغانستان لپاره تر ټولو زیات وکټ اخیستې دي. هغه په روان کال کې په 19.15 په اوسط او د 4.2 په اکانومي سره 12 وکټ ترلاسه کړي دي. هغه په دې وروستیو کې په اسیا جام کې هم د افغانستان لپاره ډیر بهترینه ځلېدلی و او ښې لوبې ترسره کړې وې چې په نړیوال جام کې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې کې ورته ځای ورکړل سو. فضل حق فاروقي د افغانستان آینده دی، انشاءالله په آینده کې به هم داسې ځلیږي. پنځم ټرسټن سټابس. 22 کلن ټرسټن سټابس د لوړ سټرایک ریټ په لوبېدو سره مشهور دی. هغه تر دا مهاله د سویلي افریقا لپاره نه شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې سټرایک ریټ یې 191.8 دی او 142 منډې لري. شپږم ارشدیپ سنګ. 23 کلن ارشدیپ سنګ 60 کال نړیوال کرکټ پیل کړ چې دغه پیل یې ډیر ښه وکړ. هغه په نوي توپ ښه سوینګ او په زوړ توپ ښه یارکر کولی سي. نوموړي تر دا مهاله 14 شلوریزې لوبې ترسره کړې دي، د 19.8 په اوسط 19 وکټې لري. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.